اوس د سرسایې ورکولو وخت څه دی؟ نو دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ چې من اداها قبل صلاة العید، چا چې د سهارو یعنی د اختر د مونځ نه مخکې د سرسایې دا ورکړله نو فهي زکات مقبوله، نو هغه سرسایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زکات ویلی دا به د انسان نه قبول شي او الله رب العزت پر د انسان سرسایي هم قبول کړي. د دې په وجه باندې به الله رب العزت د انسان روجي هم قبول کړي. ومن اداها بعد صلاة العید، او که چا د سرسایې د اختر د مونځ نه پس ادا کړه نو فهي صدقة من الصدقات، نو دا د ده دپاره یو عام صدقه شو، د ده ذمه خلاصه شوله. او چې کم ثواب او کمو ثواب په دې باندې ده ته میلاوېدو اوس په هغه ثواب هغه ده ته نه میلاویږي. په دې وجه باندې صدقه فطر او سرسایي دا د اختر د مونځ نه مخکې ادا کول فکار دي. بیا په دې کې زمونږ په نسب باندې د امام صاحب رحمه الله په نسب باندې صدقه فطرو دا په ټول رمضان المبارک کې هم ورکولی شي او دغه شان د رمضان المبارک په اخرنۍ عشره کې هم ورکولی شي، اگر چې د نور ائمو پکې اختلاف شته په دې کې. اوس بهترین وخت د دې څه دی؟ نو زمونږ په نسب باندې د امام صاحب رحمه الله په نسب باندې د صدقه فطر بهترین وخت هغه د اختر په ورځ باندې د سحر اذان نواله تر د اختر د مونځ پورې دا د صدقه فطر او د سرسایې بهترین وخت دی. که چېرې چا د سحر د اختر په ورځ باندې چې کله سحر شي او سحر اذان ووایي د هغې نواله تر د اختر د مونځ پورې دا د سحر د صدقه فطر او د سرسایې بهترین وخت دی. مطلب دا ده چې په دغه ټیم کې ورکول پکار دي. او که چا د مونځ نه پس ورکړله نو د ذمه خو خلاصه شوله خو ثواب درته میلاو نه شو. په دې وجه باندې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه یو پیرا په څه وجه باندې د دوی نه هېر شوي او دوی سرسایې دا د اختر د مونځ نه پس ورکړله، اگر چې وروسته بیا ډېره زیاته غټه صدقه وکړله. د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو، عرض یې وکړو